بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال إذا أصابك در چې پرتا غم تکلیف مصیبت ناجوړی رااله مریضی رااله پریشانی رااله فدعوته ته الله ته خواست وکړه. صلات حاجت نن موږ خلکو پریښي دي. صلات حاجت چا کول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. زموږ یو موري صاحب دی مخلص صاحب پیژني موږ ته ګرد عمر وای زه چې په جیب کې وګورم شی نه په جیب کې پیسې نه بیا را ولاړ سم 2 رکعات صلات حاجت وکم. تاسو په خدای باور وکئ ما ته خدای پاک پیسې راکړي. نور نو تفصیل پر درې د کومه فائدہ صلات حاجت ولې موږ پریښي؟ زوینا فرمانو 2 رکعات المنځ په خلوت کې چې الله زه خو ځینې په عذاب یم شرع دې کوي پروردګار په دعاګانو دې راکړي په خواستو دې راکړي خوشحالي اوس کې نور اسلام کې نو په صلات حاجت څه میږي؟ امام شعراني صاحب قول مې څو واره درته ویلي دي بعضې خبرې موږ اخر په شرمېږو په دې خاطر چې وایي ملا صاحب دغه یم شی زده کړی. امام شعراني صاحب وایي چې زما زوی زما تر کنټرول ووتی د زماني علامه او زوی نه اهل سو داسې کړنې کولې چې نور زه په شرمېدلم مایوس شولم رالم او داس مې وکړي 2 رکعات نفل مې وکړ دا خپل معامله مې الله ته وسپارل مال یا الله تا راکړي خو تې را اصلاح که بالا زما نه پس وخت چې نه اصلاح کېږي. الله عز وجل وایي د زماني عالم او علامه ځینې ننادي حين تختنق الحنايا أرحنا بالصلاة أيا بلال أرحنا بالصلاة أيا بلال.